کچرته تاسو په الله باندې صحیح اعتماد او یقین وکړو تاسو له دې رزق او چا چې په الله باندې توکل وکړو ځان یې وسپارو الله ته الله وی زر د لپاره کافي الله بدل دې رزق درکړي لکه څنګه چې مرغۍ له ورکړي کم سړی چې په الله باندې اعتماد ساتي او الله ته ځان سپارلی الله د مسلې اساني د لپاره کچرته تاسو په الله باندې دې توکل کولای لکه څنګه چې د توکل حق دی لرزقكم كما يرزق الطير نو تاسو له دې رزق درکړی وي لکه څنګه چې مرغۍ له ورکوي تغدو خماصا وتروح بطانا دا مرغۍ چې سحر د خپلې جالې نه پاسي نو په نهره خېټئ او خېټه خالی او چې ماښام راځي نو خېټه ډکوي د حدیث امام احمد امام ترمذي امام نسائی امام ابن ماجه امام حاکم او امام ابن حبان دې ټول راوړي دا حدیث دلته ولې راوړو بنیادي حدیث دی بنیادي حدیث راوړی دی بنیادي دا چې دې حدیث کې دا مسله بیان شوې ده چې خپل کارونه الله ته حواله کړه توکل دې ته وایي که نه الله ته ځان سپارل او توکل باره کې ما الحمدلله خاص بیانونه کړي هغې ته رجوع کړي نو توکل به ته ولګي ولن دا چې توکل دې ته وایي چې سړی ځان وسپاري چا ته الله ته ورسره بنیادي مسله دې حدیث کې دا بیان شوې ده چې د توکل سره به اسباب لټې نو دا ډېر بنیادي حدیث امام ابن رجب رحمه الله راوړی دی اولنۍ فایده دې حدیث کې دا ده چې که چېرته تاسو په الله باندې داسې توکل وکړو لکه څنګه چې حق دی د توکل کولو د دې نه دا فایده راووته چې دا توکل د ټولو خلکو په یو مرتبه کې نه دی داسې خو هر مسلمان وایي زما په الله باندې څه دی توکل دی او ما ځان الله ته سپارلی خو د ټولو یقین په الله باندې یو شان نه دی او د ټولو ځان سپارل الله ته د یو شان نه دی ځکه دلته وایي که چېرته تاسو داسې توکل وکړئ لکه کمې چې حق دی معنی دا چې ډېرو خلکو توکل کړی خو داسې نه دی کړی څنګه چې د توکل حق دی نو څنګه چې دا ایمان کمیږي زیاتېږي دا توکل هم کمیږي زیاتېږي د ټولو اعتماد په الله باندې یو شان نه دی دا نشي کېدی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې په الله باندې څنګه اعتماد و داسې د یو عام امتي ګناهګار اعتماد هم په الله باندې دی کېدی شي نشي کېدی نو د حدیث کې ترغیب دی وی راشه الله ته ځان وسپاره توکل وکړه په الله باندې ومن یتوکل علی الله فهو حسبه او چا چې په الله باندې توکل وکړو ځان یې وسپارو الله ته الله وایي زر د لپاره کافیه هر څه به درته الله اسان کړي لارې به درته کولاو کړي لرزقکم کما یرزق الطیر الله اکبر الله به دله داسې رزق درکړي لکه څنګه چې مرغۍ له ورکوي او زمونږ اعتماد کمزوری شوی دی زمونږ توکل کمزوری شوی دا مرغۍ او دا مارغان هر قسمه چې دي دا به کومې کمپنۍ کې کار کوي مسافر دي که ټیکهداري کوي که انجینري کوي که ډاکټري کوي دا میخه او دا غوا چې ستا په دې کور کې ولاړ دي او دا ګړي بیزي او توره دا ګېډې راوړي او خیال یې ساتي دوی اخر څه کوي څه مزدوري کوي رزق را روان دی وایي که چېرته تاسو په الله باندې صحیح اعتماد او یقین وکړو تاسو له داسې رزق